سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. تاسو سره نن د زیباګل یو داسې ویډیو شریکوم چې یو چا شیر کړې ده او پکې وایي چې هغې په ګاډي کې داسې ناروا داسې بیهوده حرکات کړي دي، خراب کارونه یې کړي دي. نو قدرمنو دوستانو دغه ویډیو موږ ته یو چا راولېږله. تاسو سره د دې دپاره شریکوم چې نن سبا که موږ وګورو نو په ټیک ټاک باندې خلکو داسې بې شرمېانې شروع کړي. خو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې د چینل سبسکرایب کولو سره به تاسو ته زموږ نوي اپډیټ، نوي معلومات او نوي ویډیوګانې ملاویږي. قدرمنو هر کله تاسو زموږ ویډیو تر اخره ګورئ نو تاسو به مکمل ویډیو هم تاسو ته ملاویږي او تاسو به زموږ په هره خبره باندې پوهیږئ. درنو دوستانو زیباګل په باره کې زموږ دا مقصد نه دی چې موږ د هغې بې عزتي وکړو، خو دا یو میسج تاسو سره شریکوو ځکه چې دغه ویډیو یې اوس راغلې ده. نو د هر څه نه وړاندې دا هم په یاد ولرئ چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. که ماشومان در سره ناست وي نو دا ویډیو سکیپ کړئ ځکه چې زه تاسو سره هغه کلیپ هم شریکوم. درنو دوستانو تاسو ته معلومه ده چې زیباګل نن سبا په دوبۍ کې ده، هغه کله ترکي کې وي، کله په ملیشیا، کله یو ملک ته ځي، کله بل ملک ته خلک پرې خرچي کوي، ځکه چې که هغه ډېره هم مالداره وي نو داسې نشي کولی چې دا کومې چکرې هغه وهي دا دې د خپلې تنخوا نه هغه وکړي. خو بیا هم زموږ د چا په زندګۍ کې د چا په ژوند کې څه کار نشته. موږ ته یو چا ویډیو راولېږله او ویل یې چې تاسو معلومات وکړئ، تاسو وګورئ چې دا ویډیو رښتیا د زیباګل ده او که د بل چا ده. نو درنو دوستانو موږ هم مکمل معلومات وکړل، خو دغه ویډیو به تاسو پخپله هم اوس وګورئ. تاسو به دا فیصله موږ سره ضرور کوئ، په کمنټ کې به راته لیکئ چې آیا دا رښتیا زیباګل ده او که بل څوک ده، ځکه چې په ګاډي کې یو هلک سره ناسته ده. نو قدرمنو موږ د خدا زیباګل نه ښکاري، ځکه چې د زیباګل په ډیزاین دا د هغې په شان ښکاري خو زیباګل نه ده. نو موږ نه غواړو چې په چا باندې تهمت ولګوو، په چا باندې الزام ولګوو. نو ځکه د دې ویډیو شریکول به تاسو سره زموږ په پیج باندې وي، په پیج به یې در سره شریکه کړم، دلته شریکول مناسب نه ګڼم. نو دا یو ویډیو چې تر تاسو مو در ورسوله. که تاسو ویډیو کتل غواړئ ضرور زموږ پیج ته میسج وکړئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه. زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ.